اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تیره برخه کې تاسو واورېدل چې عابد نه غواړي خپل سبقونه ضایع کړي او د دې لپاره یې مور ته وویل چې په واده دې تیږه کېږدي. اوس به دا واورو چې شورا د ماین پاکانو مشر د څه لپاره راغوښتی. انجینر صاحب وبخئ نو چې شورا ته مو د راتګ تکلیف درکو. نه څه خبره نشته، خو په دې مې پوه کوي چې زه تاسو څنګه راغوښتی یم. انجینر صاحب ته مو د دې په خاطر راغوښتی چې ستاسو لخوا خو شورا ته جواب ورکول شوی و چې زموږ د ادارې کارونه زیات دي، کنډو کلي ته د مین پاکۍ لپاره نشي درتلی. همداسې وه که نه انجینر صاحب فریده؟ و مولانا صاحب همداسې ده، او ایمیل هم راته همدوی جواب کړی و. ښه نو اوس خو پوه شوې که نه؟ و پوه شوم، ایمیل ورته ما جواب کړی و. ښه چې د شورا لخوا ایمیل شوی و او تاسې خپل عذر وړاندې کړی چې موږ نشو درتلی، نو اوس په کوم خاطر راغلي یاستی او د چا په وینا؟ مولانا صاحب موږ دلته د ملک غني په وینا راغلي وو. هغه زموږ دفتر ته عریضه کړې وه او هغه د دې کلي ملک دی. انجینر صاحب عریضه خو ما هم کړې وه د شورا له ادرسه، خو عجیبه خبره ده چې موږ ته منفي جواب راکول کېږي او د ملک صاحب غني په عریضه راځئ. سره د دې چې اوس ملک صاحب غني د دې کلي ملک نه دی، د هغه نه کلیوالو ملکي اخیستې ده او اوس زموږ د کلي او وحدت کلي یو ملک دی، یو ملک صاحب بهادر خان. ګوره انجینر صاحب که رښتیا خبرې موږ ستاسې په راتګ باندې خوشحالیږو، خو بیا ستاسې بېغوري خدای مکه دا غټ زیان اړولی شي، ځکه دلته ستاسې امنیت ساتل زموږ په غاړه دی، د شورا د امن د کمیټې. انجینر صاحب فرید رښتیا وایي، ستاسې په هکله بیا ټول مسؤلیت موږ ته راجع کېږي. خو اوس هم موږ څه بې ضمانته نه یو راغلي. ملک صاحب غني زموږ د هر څه ضمانت کړی دی. انجینر صاحب هغه به کړی، خو هغه یو فرد دی، شخص دی. دلته شکر دی موږ شورا لرو، ملک لرو. ستاسې ټولې اړیکې باید د شورا سره وي، نه د یو شخص سره. که رښتیا هم غواړئ چې مینونه د منځه لاړ شي نو تاسې باید د شورا سره همغږي ولرئ، او که د شورا سره همغږي ونه شي نو هیله کوم انجینر صاحب تاسې مین پاکۍ کار مه شروع کوئ، هسې نه چې خدای مکه داسې څه پېښ شي چې بیا پې موږ ټول پښیمانه یو. बाबू ती कोटा केवल इशारा दा अफीसा कर दी थी तासु तबान दिन पेटे هېڅ هم نه دي کړي لورې، خو بس دا د کورونا په وجه. कोरोना دی هغه وړي هغې نه ده راوړي، خدای خبر سه چې له کومه ځایه را پیدا سوه. شیرینې بابو دې د حسن خان ښځې سره ناسته کړې وه او هغه غریبه په کورونا اخته وه. نو بس په دې خاطر باندې چې خدای مکه په شیرینې باندې دا ناروغي ښکاره نسي او نورو ته لاړه نسي، نو بابا دې په کوټه کې بنده کړې ده. ها دا پسو راز باندې لورې وخت بس له خیر سره پوره کیږي. دا د عاطفې سره د څنګه ګرم بنډار شروع کړی؟ عاطفه د شیرینې پاک له پوښتنې کوي، وایي چې ولې په کوټه کې بنده کړې ده، څو ورځې به بنده یي. نو په دې کې ته راغلې، خدای ستا زړه مې لږ ښه سو چې په شیرینې باندې کومه نښانه پیدا نه سوه او موده یې پوره سوې ده. تاسو ویلې وه که نه چې 14 ورځې به کوټه کې بنده یي؟ وو دا هم ویلي وو، اوس له خیره سره وخت پوره دی او چې نښانه نه لري نو موږ به هم له خیره سره ازاده کو. ورته به ووایو چې په انګړ کې ګرځه را ګرځه، څه خبره نشته. بخملي که زما منې همدا اوس ورشه کوټې ته او ورته ووایه. نه اوس خو نه ورځمه، ځکه چې هغه ویده ده او چې کله را بیداره سوه
نو ته به یې پخپله ورته ووایي. ولې تی ورته نشي ویلی؟ ورته یې ویلی سمه، خو شیرینه درته معلومه ده. خدای مکه کوم بل ګمان را باندې ونه کړي. سمه ده، بس چې ته ترې اندېښنه لرې زه به یې ورته ووایم. شباني تا ته ما هغه د منګیز مرکز خبره کړې وه چې ته زرمینې سره وګوره چې عابد ته کار ورکړي. څه دې وکړه؟ خبره دې ورسره وکړه و دې نه کړه عابد په کار کې نیسي نه نیسي؟ ما خو لږ پوه که نه. د عابد پلاره زرمینې سره مې خبرې شوي دي، خو هغې راته وویل چې زه به د کشمالي او یوسف سره خبرې وکم، نو بیا به تاسو ته سوال ځواب درکمه. خو که اوس هغوی موږ ته سوال جواب رام کی نو د عابد کار ورسره نه کیږي. ولې نه کیږي؟ بیا څه تندر راغورځېدلی؟ تندر د خدای نه راغورځوي. ښه چې تندر نه دی راغورځېدلی نو خبره په کوم ځای کې ورانه ده چې د عابد کار نه کیږي؟ خبره د عابد نه ورانه ده. ما ورته وویل چې تا د خیره د منګیس مرکز سره کوو، هلته به کار کې. خو عابد ویل چې په کار خفه کېږم نه، زما سبقونه پاتې کیږي. بس په دې خاطر تاسو له دې نه تېر شئ. بیا ما خبره یاده نه کړه. تا هم بد کړي دي او عابد هم بد کوي چې داسې خبرې کوي چې عابد کار ونه کړي نو څوک به کوي؟ دا یو نیم لږ افغانۍ ګټل د سیاسانه کار دی. د هغه خبرو ته مه ګوره. که د منګیز مرکز کې کار کیږي نو خبره یې را جوړه کړه. و د عابد پلاره که خبره جوړه شي او د عابد زړه نه نو بیا به څه کوو؟ که زړه یي او که نه کار به کوي. دومره به راته په سر نه خیژې چې هغه څه وایي هغه به منل کېږي. د کور مشر زیم هله همدا اوس زرمینې پسې ورشه او ځان ورسره پوه کړه. تللو ته مې حاجت نشته دی، زرمینې سره به په تلیفون خبره وکم. سمه ده، خو ګورې چې خبره شاته ونه غورځې او پاتې شو عابد د هغه به درته زه غوږونه خلاص کړم. په تیارې خوري یو څو بیلچکۍ پټو کې وایي چې زه کار کومه منګله په سترګو کې خاورې اچوي. ملک صاحب د میان پاکانو کار خو له خیره سره ښه په درست کې روان دی. بس یې لګیا دي ځایونه په نښه کوي او میانونه پکې لټوي. بس چې د خیره سره یو ځل خو د اغر د میانونو نه پاک شي که نه نو بیا به په یوه غشي باندې دوه ښکاری، دوه، یو په غره قبضه او بله ستا ملکي. او که نه مطلب شه موږ چې دا دومره خواري کوو د همدې دپاره هغه کار چې شورا ونه شو کړی ملک غني وکړو. ملک غني زه چې کله کله ملک بهادر ته ملک ګوټی وایم نو په همدې خاطر چې نه شورا په کار پوهېږي او نه په خپله ملک بهادر، خو بس لګیا دي نو د ملکانو پیښې کوي. ملک صاحب هغوی د قرارې چاپېرئ، موږ یې څه کوو چې غر د میانونو نه پاک شو بس خلک ټول ستا په طرف راماتېږي. بیا به څوک د ملک بهادر نوم هم په خوله وانخلي. مطلب شه ته وګوره چې دا د من پاکانو مشر څنګه دې خورا روان دی. انجینر صاحب محترمه خیر خدای که نه څنګه داسې بې وخته د ملک صاحب دیرې ته راغلی؟ که چې شیمیشه دې په کار و فقط زنګ به دې والی و، دومره تکلیف دې په خپله ولې وکړه؟ مطلب شه هیڅ مې په کار نه و، راغلم تاسو دواړو پسې چې په میان پاکۍ کې ستونزه پیدا شوې. څه شی ستونزه؟ خدای مکه میان خو به دنه څوک والی نه وي. د میانونو په ایستلو ملا شروع نه ده کړې، موږ صرف ضیا په نښه کاوه. ښه نو بیا ستونزه ته ده وایه انجینر صاحب څه شپ شپ کوې، خو صفا خبره وکړه که نه. صفا خبره دا ده چې د شورا منشي او مشر دواړو غوښتي او ما ویلې چې کار ونه کوي. ولې تاسو شورا راغوښتې که ما؟ ملک صاحب راغوښتي تا یو، خو په همدې وجې را باندې کار هم بند که. ویلې چې دلته رسمي شورا ده او تاسې به د شورا په خوښه کار کوئ، که د شورا په خوښه کار نه کار به نه کوئ. ښه یعنې شورا دلته خپل چنګک واچو، هغوی چې هر څنګه وي زما د ملکۍ مخه نیول غواړي، خو دا ارمان بې رانه پوره نه شي. زه به دا ځل خامخا ملک کېږم.
انجینر صاحب ته بېغمه شه، زه ورسره خبره سپینوم او مطلب شه ته هم لږ د دې خپله پوزیسن نه ګټه واخله، د شورا په مخالفت کې داسې ودرېږه چې څومره دې وسه کېږي. په دواړو سترګو ملک صاحب ویم بېغمه اوسه. سلګۍ خپلې مور ته تلیفون کړی و تلیفون مې ورته کړی و خو څه ډېره رانه خفه وه. ما ورته خپل عذر هم وویلو چې په دې وخت کې تګ راتګ ښه نه دی، زه به ستا پوښتنه په تلیفون باندې کوم، خو هغې را باندې تلیفون قطع کو او رښتیا ده یې ویلو چې د زړور لالا پوښتنې ته ځو. یاره خو یو دا ستا مور نه ده، دا خو ډېره سرزورې ده وله. زه وایم که زما مور سرزوري کوي خو یو د بل نه بترې دي. زما مور خو بیا هم خبرې ښې کوي، لکه دا خبره یې وکړه چې ته مه ځه، خدای مکه چېرته ناروغي در سره رانه شي. بس په همدې خاطر خو زه له تګم تېره شومه. مور مې که خفه شوه بیا یې پخلا کولی م شم، خدای به یې پوره ښه کړي، زه بیا ورځمه. خو که دلته ستا مور خفه شوه نو بیا کور کې لانجه جوړیږي، ځکه هغه زما د مور په هکله ښه نظر نه لري او بیا زه پې ښه نه لګېږم، نو ولې ځان ته ژوند تریخ کړو. آفرین وایم آفرین، ډېر ښه فکر دې کړی. وایم خدای تعالی دې ستا مور هم په دې خبره پوه کړي چې د کورونا مرض په وخت کې تګ راتګ ښه نه دی او د چا نه دې ګیله هم نه کوي. دې وخت کې خلک ځان راټولوي، خدای مکه چې په تګ راتګ باندې دا ناروغي خوره نه شي. او پخوا به یې ویل که نه چې مینه په تلو راتلو زیاتېږي، کله راځه کله به زه درځم مینه، خو اوس دا ټپه بدله شوې ده. وای کورونا په تلو راتلو خپرېږي، شیرینه یاره مه راځه نه به درځمه. نو په دې وخت کې د هر څه نه ښه خبره کلار په کور کې کېناستل دي، او چې دا وختونه تیر شو د خیره سره که نه بیا به مور کر لاړه شي او ورته ویې پوره 10 شپې در کره کومه. وغورځوه دا کوده حالت دی. ولې پلاره کار ونه کړمه؟ کار دې وکړه، خو اول ما ته د یوې خبرې جواب را. د کومې خبرې؟ د دې خبرې چې تا څنګه مور ته ویلي دي چې زه منګې سره کار نه کوم. ولې دا بس تا خوښوي؟ ځوان زلمی او د کار نه تښتي، ته باید شرم وکړې. شرم پلاره زه له کاره کله تښتېدلی ما؟ که له کاره تښتېدی ما پټو کې کار کو. ته وګوره څومره سخت کار ما روان کړی دی، زه له کاره نه تښتېږم. ښه نو بیا دې مور ته ولې ویلي چې منګې سره خبره مه کوئ؟ هغې ته مې ځکه ویلي دي پلاره چې زه سبق نه وځم، زه باید خپل سبقونه ووایم او د سبقونو سره به سم د پټو کار کوم، نو نور کار ته به زه وایم اجت نه وي. څنګه به اجت نه وي؟ هغه ستا میر غضب شاه خسر سره به څه کوم؟ 1.5 لک افغانۍ ولور پوره کول غواړي، دا څه ټوقې نه دي او نه د دې پټو په کار پوره کېږي. که داسې ته د دې پټو په تمه شوي نو د سر ویښته به دې ټول سپین شي، خو د الماس لور ته به دا ونه وې چې یو جام اوبه راکړه او نه به دې د ارمان پوره شي. ښه نو څه وکړمه پلاره؟ اوس سبقونه پرېږدمه؟ مجبوری چې پرېږدي، ویمه چې زړه دې ښه او که بد منګې سره به کار کې، په دې پټو نه شل کېږي او نه به یې رانه شل کېږي. پټي کې خو همدومره څه کېږي چې بس خوري اضافه کېږي نه. ښه زه نه اوس ځمه او ته دې د خیره سره دا کابل مابل راټولوه او راځه. سمه ده پلاره. یا خدایه پاکه دا څه په مصیبت باندې واوښتو؟ څه دې ویل؟ دې لږ په زوره ویوه، ته له ځان سره بنګېږي. درته مې ویلې چې زړه دې ښه او که بده دا د منګیز کار به کې او کې به. دا وه د پولي پوري ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 2 3 8 3 10 10 55
0 2 6 3 10 3 15 50